هزاره وکیل میدان وردګو کې پښتنو سره کوم ظلم شروع کړی دی؟ هزاره وکیل ولې د پښتنو وژلو پسې راوتلی دی؟ دا چې حقیقت څه دی په میدان وردګو کې څه روان دي دلته په دغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. احمد شاه ساحل لیکي دا سړی غلام حسین ناصري نومیږي، له کابل څخه د ولسي جرګې برحاله غړی دی. زموږ له قوم غرور هزاره څخه دی. تاسو به فکر کوئ چې ګواکې نوموړی د پنجاب یا تهران پر ضد وسله پورته کړې ده، خو له بده مرغه داسې نه ده. ناصري له تېرو څو ورځو راهیسې هلته د میدان وردګ په ګلولا سیمه کې له مظلومو کوچیانو سره په جګړه بوخت دی. تېره ورځ یې پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دفاعي ځواکونه له مسلح کوچیانو او طالبانو سره په جګړه بوخت دي. په خبره یې چې تر دې مهاله یې ډیری کوچیان هم وژلي دي. حکومت باید لومړی د دغه ډول اشخاصو چې په لوی لاس قومي تفرقې ته لمن وهي مخه ونیسي او بیا یاده پیښه په دقیقه توګه وڅېړي. دا پیښه لومړنۍ نه ده، تر دې مخکې هم همالته میشت هزاره زورواکي علیپور ورته پیښې ترسره کړي دي. دوی باید پوه شي چې پښتون قوم تعصبګر نه دی. که بیا هم تعصب کوي نو یوازې په خپل ځان کې دننه کوي، خو له نورو وروڼو سره قومونو سره تعصب کولو آن یو ساده فکر لا هم نه لري. که مثال په دې وروستیو کې هلته په ایران کې د غیر پښتنو یعنی هزاره ورونو سوځېدل و چې دا پیښه تر ټولو ډیره په پښتنه او پښتني سیمو کې وغندل شوه او پر ضد یې لاریونونه هم وشول. نو په دې خاطر لومړی له خپلو هزاره ورونو څخه هیله کوو چې د سپاهي پاسداران د دغو نانځکو او جاسوسانو په خبرو مه غولېږئ. دوی که څه هم پر تاسو باندې ځانونه د مشرانو په نوم مسلط کړي، خو په اصل کې د پردیو په اشاره تاسو له خپلو ورونو قومونو سره په شر کې اچوي. د دوی مخه ونیسئ او اجازه مه ورکوئ چې ستاسې او ورونو قومونه مو بیلتون مابین کې راولي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.